زندان بگرام. دولت آمریکا پس از 11 سپتامبر مجاهدین امارت اسلامی را به بهانه‌های متعدد ظالمانه و بیرحمانه دستگیر میکرد و در زندان گوانتانامو بالاخص در زندان بگرام زندانی میکرد. زندان به گونه‌ای طراحی شده است که فرار کردن از اینجا محال بود و خیال، مگر اینکه قانون الیت بر هم میخورد و تمام درها و پنجره ها ضبط میشد. علیرغم مجاهدین امارت اسلامی افراد غیر نظامی را نیز در این زندان زندانی میکرد و آنها را پناهک از زمره اعضای امارت اسلامی قلمداد میکرد. دولت آمریکا 11 بلاک را برای نگهداری زندانیان در میدان هوایی بگرام اعمار کرد و در 10 سال اول حدود 3000 نفر را محبوس کرد. زندانیان از کوچکترین حقوق انسانی محروم بودند. در آن زمان ناجیان حقوق بشر همانند خرس در خواب بودند و همواره از حقوق زندانیان اغماض می‌کردند. این یکی از خطرناکترین و مخوفترین زندان هاست و هنوز در در و دیوارش وحشت، ترس، دلهوره و دلتنگی مشهود است. ما خپل مجاهدین نه خو د موږ پلار مجاهد و، بس درسونه مو خلاص شول، موږ روانو خپل کور ته، لکه زموږ کور په نجراب کې و. هلته روانو، کله چې نجراب ولسوالۍ ته ورسېدو هلته د استخباراتو ملي امنیت لخوا موږ ونیول شو. چې کله ونیولو پوښتنه یې وکړل لکه د کوم ولایت یاستئ، کوم ځای یاستئ. بس موږ یې راوستلو راسد د کاپیسا ته. چې کله هلته راوستلو هلته هم تحقیقات وشو، لکه وهلو تړل دا پکې ډېر و چې څه کوي، څه کاروبار کوي، لکه تاسو طالبان یاستئ. موږ ورته موږ طالبان نه یو، حتی موږ سره خپل کتابونه هم د مدرسې وو. نو په ما باندې چاپه وویله. زه یوه کلي ته لاړلم. زه اصلا د میدان وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د جنجای د کلي اوسیدونکی یم. وقتی که ما را پکتیا حرکت داد تقریبا 4 شب به نام شرینی بود، در بگرام شرینی به زندان شرینی سر ما. وقتی که بعد از او به مرور زمان تقریبا بعد 3 شب ما را انتقال کرد برای بگرام به نام تورجیل بود. تقریبا 13 شب در اونجا بودم. وقتی که ما را برد اول وقتا اینمی سر ما خیلی فشار تکلیف عصبیم داشتم. وقتی که ما را چتر در بگرام برد شوی اول کالای اینمی لباس خودی ما را کشید، لباسای سرخ سر ما پوشید. تقریبا تا اینجا استیناج بود. بعد از او یک کرته بود، یک تنبان بود. امریکایانو او د داخلي عسکرو خوا را روانه وه. په دې مابین کې موږ ودرولو، سوی درولو، بس سترګې راوتړلې، لاسونو پښې یې راوتړل. له موږ څخه بغیر نور خلک هم ول چې هغه خلک بیا دالته بزګري وو، دا یې هم ګیر کړل. خو په دغه ځای کې موږ څه ځای ووتلو، هلته یې ودرولو. ډېر سخت یې ووهلو. دا خلک، دا نور خلک چې شپنیان ول رمې ګرځېدلې، خو پسرلي موسم و دغه ټیم، نو هغه یې هم ووهل، موږ یې هم ووهلو. په خپل کلي کې په یوه کور کې وم، یو د مالته امامت و، یوه کور کې مې شپه وه. نو په هغه کور کې په ما باندې د 12 شپې په 12 بجو باندې چاپه ولوېده. نو هغه چاپه د چاپې وحشت خو بیخي زیات و، تعبیر سړی نشي ځنې کړلی. یقینا د شپې په 12 بجو چې زه په هغه خواږه خوب باندې ویده وم او موږ به یعنی هغه د شپې د خوب هغه نیمایي هغه وه چې نو په هغه وخت کې ګورم چې راویښ شوم چې بام باندې د بام کې داسې غږ لګي، که د یو څوک چې په بام ګرځي. نو کله چې راویښ شوم راپورته شوم چې ګورم چې امریکایان دي، ته د کور تاو دي او د تیارو غږونه دي، ډېر رقم تیارې، جیټ تیارې او د نورې تیارې ګرځولې. ډېر وحشت وه. دلته موږ ته برق هم راکړه، وهلو ځورول ډېر و. ډوډۍ موډۍ اول کې کمه ورکوله چې دا حال وی. و موږ دغه ظلم هغه ډېر و. روزی در ولایت پکتیا ما در خانه خود بودم، باز آمریکایی ها
تلاش کردن یک چاپا بزنن بالای فامیلی ما. بازم تمام قریه محاصره کردن، چاپا زدن ولی موفق نشدن مرا دستگیر کنن. از اونجا ما خود کشیدم. باز روز سوم بود، باز دوباره در یک ولسوالی بودم. ما در اونجا در ولسوالی احمد آبا مربوطات ولسوالی در خانه یکی از دوستای خود که باز اونجا چاپای دومی آمد. خانه را مستقیما زیر کمربند قرار دادن و محاصره کردن و آمدن مرا دستگیر کردن در اونجا. در این بلاک افراد غیر سرشناس به گونه گروهی محبوس بودند و از اینجا ترسات و اداره می شدند. کله ریاست د کاپیسا ته راوستل ته تقریبا 4 شپې موږ په هغه د ریاست کې وو. لکه دوی د خپل ظلم وکړ، وهل وکړ، ټکول. دا تحقیق کوو چې تاسې طالبان یاستئ، ثبوت یې یوست. موږ ورته موږ طالبان نه یو، نه موږ سره د ثبوت و چې دوی په موږ ثبوت پیدا کړي، هسې ناحقه موږ ونیولو. که نور طالبان نه یاستئ، مدرسې طالبان خو یاستئ. بالاخره استی بیا چې پروت وم چې کتل مې چې داسې کوټه وه که دغه شیشې درلودې، له هغو نه رڼا ښکاره شوه چې امریکایان ننوتل. وی لاسونه جکه سینو هغه مه کوه. بعد از اون تقریبا ما وقتی که برای زندان رفتم در بگرام، الحمدلله در هر پنجره 33 نفر 32 نفر مجاهدین بودن. حالات دیدم، ایمان ما وجدان ما هنوز مقاومت زیاد پیدا کرد. ما هیچ دقیقه نشدم. ما گفتم 10 سال میاد 20 سال قید بیته. هیچ سر ما کدام پیشوار نبود. بعد از اون موټر چې وخېدلو، موټر په باډۍ کې واچولو، سترګې راتړلې دي. خو دغسې دغه کړلو موټر کې ډېر سخت بې وهلو، په لغتو یې وهلو او ښکنځل یې کول. دا ښکنځل یې داسې ښکنځل ول چې هغه یعنې سړي برداشت نشوی کولی. خو بس نور بندیانو دلته تړلي وو، لاسونه هم تړلي وو، سترګې هم تړلې وې. د مني شپې ډېر بد یخ وه. ما ورته ویې یخ مې کېږي، یو څه راباندې راواچوئ. د هغو امکان هم نه وه، نه خبره اورېدل کېدله. نو لوڅ وم دغسې پښو لوڅی، په پښو کې ازغي و، دا چېرې مې چې پښې ولګېدلې کوم ځای کې په اغزیو باندې، نو دغسې د تیارې ځای ته بالاخره تیاره کې واچولو، په تیاره کې سواره کړلو. په داسې حال کې چې دی د تیارې په د چوکیو باندې ناست وغه د بندې تیارې وې. موږ یې په د مابند کې غورځولي وو. دغه د دوی غوټې او پنډې د درنې دی په ما باندې راچولې وې. در دستگیری من افغانا دست نداشتم، بخاطر که من دستگیری من توسط تلفن شد. تلفن از کانال‌های تلفن مستقیم از بگرام یا میتونستن کشف بکنن. باز طیارهای بی‌سرنشین یا دیگرشون وسایل کشفی داشتن. ما یک چیزی کردم که نابلد بودم برای کشف تلفن. یک جای حس کردم که شاید تلفن ما کشف شده باشه، ولی بسیار عادی فکر کردم این موضوع. بعدم و جایی که بودم جای تغییر دادم، گفتم شاید اینجا فایده بکنه. ولی زمانی که من دستگیر شدم، سامانهای من دستگیر شد، بعد من فهمیدم که نیم از طریق هوا از سامانهای تلفن زیر تعقیب قرار داشتم و کشف شدم. این بلاک شبیه قفس است. بیشتر از 30 نفر در یک سلول حبس بودند و تنها یک دستشو و یک تشناب در اختیار داشتند.
موږ چې تقریبا له یوه میاشت بعد راوړو باګرام ته، لکه چل کې مو وخت تېر کړ، ریاست کې مو تېر کړ، شرکت د زندان شرکت کې تېر د هغه ځای ته راوړو، د ملي امنیت راوړو. دلته هم چې وسپارلو ملي امنیت ته وسپارلو استخبارات. دلته چې راوړو تقریبا 12 شپې موږ اجازه یې کړو کوټه قلفې کې، تحقیق نه کوو موږ نه. موږ ته ویل تاسې صحیح حال وایي. موږ ویل همدغه زموږ حال ده لکه څنګه چې موږ درته وویلې مدرسې طالبانې دوی بس دا موږ اجازه یې کړو، که چې تاسو اجازه یې کړئ چې تاسې حال ووایي، خو موږ هم خپل شی چې وم هغه حقیقت موږ ورته وویلې. د هغه ځای نه بیا بوتلو هغه ته چارلي ورته وایي، یو بلاک ده، هلته تقریبا 4 ورځې موږ نور جزایي وو. بیا یې ما ته وایي چې تا ته فارقین خلک وایي، اخندزاده هم وایي. ما وایي چې هغه خو زه نه یم، زه د روح الله په نامه یم. بالاخره د ما په کور یې هم چاپه واچوله، په همدغه شپه باندې. هلته هم تلاشي وه، د ما واړه واړه هلکان ورېرونه وو، 12 کلن وو، هغه یې هم هغه کړي وو. خو تلاشي یې وکړله چې بیا زه داسې یوه کشکن ته وایستلمه. رویه یې په دغه وخت کې په دوښه وه، کنې نه یې کوله ښه رویه د ما سره، ځکه چې ما نوم غلط ورته وښوده. نو ما فکر وکړ چې نوم دې غلط واخیسته او د چاپه په تا نه ده، بل کوم مجاهد دی هغه به وي، ته به هم داسې په هغه کې راغلی یې که نه. وقتی که نماز می‌آمد برپای ریاکار میکرد، وقتی وضوء او بند میکرد. این خو ما و شما مسلمان ها بودیم، کل بندی ها مسلمان ها بود، علما بود، مجاهدین بود، رسفیدا بود. این مردم ها را آورده بود، تمام زندگی مجاهد ندیده بودن، بس از گلکاریش تکده بود، از دکانش تکده بود، کسی از دهقانی آورده بود و بیچاره دین بی پنجره بود و میگفتی چه رقم مسلمانی است، چه رقم حالات است. در وقت نماز سر ما برق کارت میکنه یا هوا کارت میکنه، این چه حالات بود. خیلی در وقت پرابلمش میگفت، مشکلات بود، مزایره بود. باز تقریبا 1 ساعت 2 ساعت هوا بند میکرد. وقتی که نماز از شما قضا میشد یا هوا ایران نمیکرد، سر ما خیلی فشار بود، خیلی درد سر ما میامد. په دغه ځای کې دلته داسې ځای و چې که دا درته وایم چې هېڅ نه د انسان غږ وایي، نه د حیوان وایي، نه څرک و، نه شی و، بس خاموش حال و. په دې ځای کې یو پنجرې باندې یې ننویستلو، هلته کښېنولو، هلته نو سترګې و، لاس راخلاص و، هلته چې کښېناستلو، خو دا د پنجرو یو د بله اندازه راته کېده چې دلته به یو بله وي، هغه خواته به بلې وي، همدا به ولې داسې به ولو. اول چې کله موږ بوتلو دغه د تور جیل په نامه یو جیل وایو محبس و، هغه ځای ته یې بوتللو. هلته یې د موږ کالي بدل کړل، موږ ته یې سرې جامې راواغوستلې، همدغسې یو کش په یوه هغه باندې هغه کېدلې بسته کېدلې، دا کالي د موږ نه وایستل. او هلته خو نوستي نور وحشت نه خامخا وه چې کالي سړي وباسه او د انساني کراماتو لحاظ یې نه کړو، د انسانیت لحاظ یې نه کړو. نو بیا وروسته یې داسې یو ځای و په هغو کې واچولو، داسې یو قبر شانته ځای و، په کت سړی پکې ځایېدله، نور شی نه و. په هغو ځای کې بندیان کړلو. او شپه ورځ خو موږ ته نه معلومېدله، ځکه هلته نه ساعت و نه وخت معلومېده، هېڅ ترتیب نه و، نه د اوداسه ترتیب و. 2 میاشتې هغو ځای کې موږ تېرې کړې، نه م اودس کړی، نه م لاس مینځلي. یوه شپه 2 شپې ښه په موږ رنځ تېر شي، بیا یې بولو ډاکټر ته، یا بیا ته ډاکټر راوست، هغه یې پاکټ پراسامول ګولۍ ورکولې، که ښه شي چه رقم مرض به ما گولی ورکولې. مرا بعد از اینکه شناختن که من یک کسی رسانه‌ای هستم، دوم شخصی هستم سیاسی، طبعا این مورد با نظامی مستقیما که کسی از بعد از استاد جنگ دیدن تفاوت میکرد و ما ایرم حس میکردم که شاید آمریکایی ها یک نیرنگونه میخواستن خود را ریاکارانه به ما وانمود کنند که ما حقوق بشر را رعایت میکنیم، ارزش‌های انسانی است یا رعایت میکنیم. ایرم یک نوع میفهمم و شاید بیم از این داشتن که ما طبعا یک وقت باز رها میشیم و وضعیتی که ما باید حکایت میکنم نسبتا درست باشه. سقف این بلاک با وسایل شکنجه مجهز است. گاه زندانیان توسط صدای گوشخراش و گاه توسط نور سوزنده شکنجه می شدند. کسی جز خدا به فریادشان سهم نمی کرد. در این مکان زندانیان پس از چند روز فقط برای چند دقیقه در معرض آفتاب قرار می گرفتند و سپس به سلولهایشان برده می شدند. لکه تشناب، ډوډۍ، ویده کېده، هر څه په دې وړکۍ اتاق کې بند کړه. او چې هفتوي ته به یې ویستلو دې کوټه خلفې نه 2 دقیقې هفتوي به یې راکول، هغه هم 3 شپې بعد 3 شپې بعد به 2 دقیقې هفتوي موږ ته راکوله.
د وحشي جیل و، ټوله تاریکي و، هر څه شی و. او د ما فکر داسې په مځکه کې و، ډېر وحشي هغه و. نو دغه د نامه نه یې داسې معلومېږي چې د وحشت ځای و. نو داسې صنف یې یمکن داسې خبرکونه هم و. نو چې تحقیق ته یې شروع کړم، ما ورته وویل نوم دې څه شی ده؟ خپل نوم یې ورته وښود. ما ویل د ما نوم مولوي محمد فاروق فاروقي. وی دا د امریکایان ډېر داسې سره هغه یې وټکاو دا میز، ډېر خوشحاله هم شو. وی چې ته خو موږ په تا پسې ډېر تکلیفونه تېر کړي دي او چاپې هم در باندې ویلي دي، نو دا تا څنګه ځان راښوده؟ موږ اوس په تشویش کې وو چې اوس دا څنګه مو چاپه وویله، دا سړی موږ نه دی نیولی. تقریبا 18 ماه اینو تفلج بودن، 18 ماه دیگه. بالاخره ما خیلی دو وقت رکس میدادیم برای امریکا. ما مریض هستیم، دیم پنجره ریسپیدا بود، علما بود، شیخ الحدیثا بود. بالاخره ویش میگفتیم موریس مریض است، دست و پاش فلج بود، ما کار نمیتونستیم. خود بندیای ما اندیوالای ما د بغل ما میگرفت، برای جان نماز میبرد، نماز میخواند به اشاره. برای صلیب سرخ ما خیلی پیشنهاد کردیم، ما مریض هستم، ما شما اینجا گزارش میگیم، ما گزار زده و هیچ کدام توجهی خاص امریکایی نداشت، نه صلیب سرخ. صلیب سرخ میام یا میگفت ما این چی نداریم، اجازه نداریم، این کار امریکایی است. نو بندیانو کې فرق وای. بعضې دای بندیان ولو چې هغه به دوی په جسمي شکل زیرول، وهل بیا ټکول بیا دا. بعضې بیا په دای شانو تعذیبول چې هغه به مثال لمانځه ته به نه پرېښوی. یو طالب یا یو ملا یا یو دینداره سړی هغه دا نه خوښوي چې زما لمونځ دې بې وخته سي، زه دې لمونځ نه وکړم دې او داسې، دا بې نه پرېښوي. او اوبه به یې پر بندې کړلې، اودس به یې پر ودراوه، د لمانځه ټیم به یې ختم شو، داسې مشکل به و. تحقیقات خو داسې و، خدای خو نو داسې نړیوالو ته داسې یو کار په ښکاره باندې نه کړه چې خلکو ته واضح شي چې دوی ظلم کا. خو هغه به خاص هغه بندي ته معلومېدله چې په وخت کې د خوب کې چې ته به ولیدې چې دا د خوب په حالت کې دی، نو غږ به در باندې وکړه په زوره، په ډېر وحشت به ولټولې. بیا به تحقیق ته بوتللې دی، خو ته د تحقیق هغه ورته معلومېده چې د وخت کې بندي د خپل اختیاره وځي یو څه یا په غصه باندې شي او حال بیا یې یاده. هلته به چې کله بوتللې نو یو څه پوښتنه به داسې په اسانه طریقه در څه وکړي، کتاب به چېرې حال ونه ویل، بیا به ته هلته لاس به یې دې وتړل او شاته به یې وتړل. د لاسه کله چاپه کې چې موږ لاس تړلي وو داسې پړسېدلي وو، نو د لاس به شاته وتړل او غوږو ته به شی ور واغوستل او سترګو ته، نو پښې به دې هم وتړلې، بیا به دغسې په یوه چوکۍ کې کېنوي، د هوا به یخه کړه. نو ډېر وخت به هلته ته جزایي کړلې. 5 میاشتې 8 میاشتې به پروت وي، بیخي محکمه هېڅ شی نه کېدل. دوسیه مثبته وه، یا به چې رشوت تېر کړي، پیسې به یې ورکړي څارنوال ته، دوسیه یې مخکې کوله که دغسې نه مخکې کوله، یا به واسطه قوي و. اول چیزی که بسیار به ما زجر دهنده بود که در بلک جیل که ما رو داخل میکرد، قبل از او 5 شرایط را به ما میگفتن. در او شرایط یک دایره را ترسیم کرده بودن، در میان دایره ما را استاد کرده بودن. این اول مرحله بود که لباسهای شخصی ما را گرفتن، لباسهای سرخ زندان را تن کردیم. بعد اول جا می رفتیم، باز به اتاق یک نفره را ساخته بودن، در اونجا داخل ما را دایره استاد کردن. در دایره باز اول صدا کردن که شما چیزایی را که ما میگم دقیق بشنوید و اگر تخلف کنید میتونه جانتان از دست بدید، یک اخطار میدن. او چیزی که بسیار در داور بوده بود که به ما گفتن که this is my house، دی خانه ماست. ترجمان متاسفانه بزرگ ترجمه کرد، ترجمان یک کسی بود با پشتو ترجمه میکرد. او باز به من گفت دای وایسی دا زما کور ده، دا زما خاور ده. یعنی من میفهمم که بگرام است، به خاطر که ما آمدن تیاره رو ما درک میکردیم که از پکتیا تا بگرام مقدر ساعت در بر میگیره و خاک ما رو نسبت به خود میگه خاک ماست. این ما رو بسیار زور داد، در خاک ما آمده اشغال هم کرده. باز بسیار با افتخار میگه که خاک ماست، تو در خاک ما قرار داری، باید اصول ما رو بکنی. دوره محکومیت برخی‌ها به اتمام می رسید، اما از آزادی احوالی نبود. انگار همه حبس ابد بودند.
ذهني فشار پرې راولئ، خوب ته یې مه پرېږدئ، اوبه پرې اچوئ، وهل مه کوئ. دا د امریکایانو کار و. تاسې 2 نفره چې په افغان بیسیم کې کار کا پلار او زوی چې بیخي په طالبانو کې په مخکې هم کار نه و کړی، وروسته هم ډوډۍ هم یې نه ده ورکړې، حتی شهیدان کړي یوه هفته مخکې. نو هغه نقشه یې چې راواخیستله وایي چې ما ته یې ډېر هوښیار یې، ډېر ښه کار دې کړی چې تاسو خپل نوم نه درته ښودلی، ممکن ویشتلی وای، خپله د دې خپل کول دی چې دا درته وایي. نو تا چې دا نوم دلته وکړ اوس مشکل دی وژلو دی نشته. так вот оно итри سپیدا بود بیخی چشماش کار نمیکرد. او وقتی که امریکا در کدام پنجره مشکل جور می امریکا می و در سر رسپید 4 نفر 5 نفر میشید سر کمر سر پایاش و رسپید بیچاره بس بغیر از او صداش هیچ کسی نمیشتن بغیر از پروردگار عالم. خود امام در این حالات ما فلج بودم تقریبا امریکا می اومد دستش کلان کلان شیشه می بود به نام اینو چفه می انداخت. تقریبا سر یک بندی اسیر 4 نفر 5 نفر امریکایی بود. دو وقت ما فلج بودم بر کلی که زندانا امریکایی معلوم بود فلج بود و بازم به سر از او 5 نفر 6 نفر سر پایه اومد دستای ما در گردن ما امریکایی میشیشت او وار میکرد شیشه هم در دستش می بود. کوټه ولا د سکشنی پنجره ولا او دا پنجرې نه پښې کې غځېدلی سوای نو یو سهار او بل سهار به یو عسکر راتلی دوی بالته د باندې خپله پیره کوله په دا ټوله دغه کې ما نه د لمانځه اوبو ترتیب وای نه د لمانځه ترتیب و حتی په دماغستان کې مې ورته ویل ما ورته یاسې دونه کوچنی قرآن کریم خو ما ته راکوي خو هغه یې هم نه راکاوه په عین حال کې چې هغه یې راکوي دونه یعنې لکه زما چې ډېر سکنی ورور ماته دلته په لاس راکوي نور هېڅ دونه اندازه کې وحشت توره شپه به یوه شکنجه چې موږ خپله لیدلې د هغه دا چې په دفتر جیل کې موږ خوب هم نه دی کړی مطلب دا چې کله به هلته کامرې برابرې وي کامرې وې کله به چې سړی دوی پوه شول چې د سړی د خوب حالت کې شو ویده شو نو هلته فقط یوه کمپله وه د سړي سه بیا به دغه دروازه د اوسپنې وار وه دروازه دا به په لغته باندې وله یعنې خوب ته یې سړی نه پرېښوده غټه شکنجه و روحي تکلیف وه سړی به لټېدلی نه شوی لوېدلی به چې کله به وچ سر به یې ګرځېده یعنې داسې یو حالت موږ 2 میاشتې هلته تېرې کړې او بل تکلیف په دغه ځای کې دا وه چې کله به ته مثلا تشناب ته بوتللې نو تشناب کې به چې کېناستې وار به در خلاص که بې حرمتي یې کوله مطلب دا چې کله به هلته ته غسل ته بوتلې یو وخت کې به سړی خامخا غسل ته به وله هلته به چې غسل اوبه به در باندې یخې کړلې نو سي به بیا وار در خلاص کو خندل به نه داسې موږ بیخي نه هیله او امید بیخي موږ ونه چې موږ به خوش شولو زندانه بیا بیرته باګرام ته راشو دلته دا بیخي زموږ هیله قطعه وه گاهی وقت بود یک بین زندان پنجره که ما بودیم یک جای بیرق آمریکایی رو استاد کرده بودن او در حالتی بود که ما از خواب بیدار میشدیم اول که چشممون روشن میشد بیرون پنجره میخورد بیرون پنجره همه جایی که ما چشم ما میخورد بیرق آمریکایی بود بندیوالا میگفتن که هر چیزی از زندان آسان سخت باشه مگر بیرق بسیار سخت این باید در خاک ما استاد نمیبودیم احتضار نمیبودیم یک کوشش میکردن که فشار روحی پرتنزد هنوز لوازم زندانیان پراکنده است و سلول دست نخورده باقی است برخی ها یادگار نگاشتند و برخی دیگر گل ساختند دلته په کوټه خلفۍ کې چې غټه جزایي وه خوب ته به یې سړی نه پرېښوده لکه ته به چې ویده شوې له پاسه به داسې مساله دا به ډبوله چې ته ویده نه شې یو او بله جزایي دا وه چې لکه د خوب زمینه به یې سمه نه وه برابره 2 کمپلې به یې درکړلی هغه به د بالښت هم لکه یخ به هم دلته و بعضې وخت کې به د ایر کنډیشن چې د تیز کړه چې یخ دې وشي جزا هم دغه سخته جزا وه چې یو به خوب ته نه پرېښودو بل د یخ لاسه به سړي ته خوب نه ورته او بل د تلاوت زمینه موږ ته اخر کې بې خراب کړله قرآن کریم به یې راکړه به موږ کېښوده موږ ته بېله په ځمکه یې کېدی ځکه چې بل ځای نه و او تا که داسې وګورې داسې ځای نشته چې قرآن کریم کې کېدی دا به موږ کمپله باندې کېښودې وه کمپله موږ ته پاتې کېدله چې هغه به موږ هم غوستله لاندې به م اچوله ډېر زه چې ځورولم دوی ته چې د لمانځه کار مې خراب تایمون مې وایه او د لمانځه وخت یې هم نه ښوده د لمانځه ټیم یې هم نه ښوده داسې په هغه باندې اټکل باندې مې د لمونځ کوه خو ډېر وحشت په دغه ځای کې را سره کړی ده بیخي بې اندازې په دغه تحقیق کې ډېره غرسه کړی سختي را سره کوله خوب ته یې نه پرېښولم شپه ورځ همدغه ظلمونه و چې دی را سره کول د 18 ماه ما نه چای دیدم نه روغن دیدم نه نمیکه دیدم 18 ماه بعد 18 ماه ما را برای محبس یکو تبدیل کرد در اونجا باز ما را برای افغانا تسلیم کرد بعد از او غذا خوب شد
کدام چیزا رو ملی اردو میخورد یا داخلی اونمو اجراش میخورد، بعد از برای ما اون چیزا اوله کرد. په ګرام کې خدای موږ ایسوګانې ورته ویلې، دا یو وطاق، دا به څنګ په څنګ باندې یو وطاق بل وطاق بل وطاق، په هر وطاق کې به بیا یو نفر و، په هغه وطاق کې به بیا یو ضرورت ځای و، صرف یو تور ربړ به دا بیا اچولی و، په دغه باندې به بیا سربیره به بیا جال و، مخامخ به دغه زري دروازې ولې هغو کې یو جال و، هغې به عسکر درته کتل او یوه به دلته کمره وه درته، نور داسې خاص شی به هېڅ نه و، او پښې به د یو خوا او بله خوا ته سمې نه سوی غځول. چې موږ خپله په سترګو لیدلي یو، خو دا چې هلته یو داسې پنجرې جوړې کړې وې چې په پنجره کې 15 کسان د ټولو دپاره یو تشناب جوړ کړی و، ځای کې د څښلو اوبه وې، د غسل ځای هم و او د کالیو مینځلو ځای هم و، هلته بعضې بندیان د کالي د خپل هغه مینځل، او مثلا د اوداسه ځای هم و او د ضرورت ځای هم و، ټول په یوه ځای کې و. بعضې وخت به بندیان بس انتظار و د تکلیف 15 کسان په د یوه ځای و، نږدې وه پنجره کې، نو داسې د انساني هغه لحاظ یې نه که هلته خامخا تکلیف پیښیږي. ما نظرم این است که آمریکایی ها میخواستند که ملت ما را گوشزد بکنه یا غیر مستقیم بفهمانه که نمیتونه شما دیگر از اشغال خود را رها بدین. اگر رها میتین با سرنوشت بسیار خطرناک مثل بگرام زندان و گوانتانامو مواجه میشیم. یعنی پیغامی داشتن که با ما بگوین که باید ما یارا بقبولانیم، اشغال از یارا بقبولانیم، با قوت و نیرویی که جامدن خاک ما را تسخیر کردن باید برایشان تن بدیم. این پیام داشتن در عموم. اگر نه زندان خود اگر کسی را بخوای که جنگ نکنه، اگر در زندان بردی دست جنگش قطع میشه، بعد دست تو میفته. باید در داخل زندان زجر روحی، زجر جسمی اصلا معنای دیگری نداره بدون از اینکه پیام‌های عقبی ظاهر برسانن. عقب ظاهرش همین بود که ما میفهماندن که اگر دست به تخلف علیه اشغال میزنیم با چنین وحشتی قابل غیر تحمل مواجه میشه. در این بلاک سران امارت اسلامی به گونه انفرادی در بند بودند. دهلیزها و سلولها کم عرض و دلگیرند. سقف سلولها از شیشه ضخیم ساخته شده است و در هر سلول یک کامره به منظور ترصد زندانی نصب است. این تیر قبله را نشان می دهد و این توالت بی حرمتی را. کله به چې موږ غږ کوله که موږ مشکلات دي، دوی به بیا موږ ته نوره جزا هم زیاتوله چې تاسې ولې داسې وایئ چې موږ مشکلات، څه مشکل ده؟ موږ به چې مشکل ورته وویلې دوی به موږ جزا زیاته کړه. دلته به چې عام سړی هم راوست دا جزا به یې ورکوله. داسې خلک حتی راوستلي وو دلته موږ سره وو په زندان کې چې کراچیوانو یعنې خپله کراچي چلوله، هم راوستلی و دلته، کور سرپرست بل نه و. 25 کاله قید به یې ورکوو، 21 کاله قید یې ورکوو، لکه کار به بل چا کړی و او جزا به یې دې لیدله. هغه وخت داسې و چې موږ پرې خبر شو چې قرآن کریم ته یې سپکاوی کړی ده، اور یې ورشولی ده. هلته موږ تحذرات وکړل او ډوډۍ هم بنده کړله. حتی بعضې مجاهدینو د موږ ورونو خولې وتړلې، ویې ګنډلې. یوه هفته 2 هفتې موږ مقاومت وکړو. حتی داسې ملګرو باندې داسې هغه راغی چې د خپل کمیسونه یې ووښکل، د کمیسونه یې هم ور وغورځل. یوه ملګري ته خو ما وویل چې ګوره ستر عورت لوڅي، زه 2 سپۍ د جامې نه اغوندم. بیا یې د زندان دومره ورته یخ کا چې د یخ به هم داسې لړزېدلو. بالاخره د 2 هفتې بعد چې موږ مقاومت هم ضعیفه شو، فشارونه یې هم راباندې واچول، ګازونه یې راباندې اچول، راغللو چاپې یې راباندې واچولې په زور باندې، لکه هغه یو مرداره سړی هغه کوي داسې 2 به په خېټو کې راختل، د شیشې ورساوې یوه بلې خوا ته یې نقل کړي. اوس در یک ماه بس 16 پنجره بود، در 16 پنجره اذان میداد، جماعت میشد هر پنجره
این جدا پنجره است، اینجا از آن میاد جماعت می بود، دیگه جدا حاضر قیاس در طرف 8 پنجره بود، 16 پنجره جماعت بود، ترجمه شروع بود، اماما بود، محدثین بود، علما بود، درسا خیلی خوب برابر بود برای جماعت و برای نماز و برای افطاری و روزه مبارک رمضان. تقریبا بغیر از ماه مبارک رمضان اکثریت بنده ما سفیدای ما سفیدا می بود، ما شما میگه شیخ فانی بود و بیچاره تقریبا د هر ماه 16 روز 18 روز روزه می بود. په باګرام ته سرالو دلته خو موږ په وخت کې سراتلو بندیانو تر دې مخته سخت تیر کړی وي. دا زموږ وخت کې څه نه سہولت دا و چې جمعات هم وي او دغه په هم وي، قرآن کریمونه هم مسلې هم وي، هغه عبادت وخت به ورته معلومېدی چې دا وخت ماښام ده، ماپښین ده، ماښام ده، او تر دې مخکې وختو کې بیا دا شیان نه ول. نو یو بل بندي د موږ سره د لوګر وانیم به نه اخلمه، هغه بیچارهګۍ دومره هغه وه چې یعنې پښې شلې شوې، لاسونه پښې کار پرېښوله، نو دومره په تکلیف وه. کله به چې دوی ته ویل چې دا سړی خو څه جرم یې کړی دی، خلاص یې کړی، نو دا خو یا یې بوځئ ډاکټر ته، دومره په تکلیف وه. موږ 2 بندیانو به ونیوه، تشناب ته به م بوله، هلته د هغه د مخې حیا موږ به یعنې د هغه به یې موږ خلاصول، د پرتوګ هغه سی به په ژړا شو په ځای کې چې کاش که اولاد میرسوی، موږ د اولاد یو. با ما یک روز آمدن گفتن در تحقیق خود گفتن به ما گفتن که تو بسیار رک راست گپ میزنی. ما واقعا بازو جا کوشش کردم که موقف امارت اسلامی رو برای آب برسانم. وقتی که فهمیدم که من شناخته شدم، مرا شناختن و فهمیدن که من سخنگوی امارت اسلامی هستم، بعد نخواستم خود را یا حرفای خود را بپوشانم. چیزی که در دلم بود، چیزی که هدف امارت اسلامی بود، تلاش کردم که باید برسانم به یا مستقیما بگویم برشون. باز ما گفتم که ما به خاطر مخالفت کردیم که شما کشور ما را اشغال کردیم. باز یک روز به ما گفتن که در تحقیق، جریان تحقیق، که شما چی فکر میکنید که وضعیت از این بهتر میشه یا خرابتر میشه؟ ما گفتم شما چی فکر میکنید که 2001 تا 2006 خوبتر شده یا بدتر شده؟ گفت نه، ما روز به روز جنگ زیادتر میشه، مخالفت ها بیشتر میشه. ما گفتم میگم که دوام خواهد کرد، بیشتر میره، گراف مخالفت ها بیشتر و بلند میشه. باز بسیار خندید، تمسخرآمیز گفت شما خبر ندارین که ما تمام تکنولوژی آمریکا را اینجا آوردیم، در بگرام همراه ما هست، در افغانستان هست همراه ما. ما براش خنده کردم، ترجمان گفتم دقیق ترجمه کنیم. درست. ما گفتم شما را میفهم که جنگ تکنولوژی نیست، یعنی ما تکنولوژی نداریم که همراه تکنولوژی شما مقابله بکنیم. این جنگ بین تکنولوژی و ایدئولوژی هست و زمانیم که تکنولوژی و ایدئولوژی با هم مواجه میشن، ایدئولوژی برنده است، به خاطر که ایدئولوژی باور داره که کامیاب میشه. کسی که باور به کامیابی خود داشته باشه با شکست نمیخوره. این حمام است. هر زندانی فقط 3 دقیقه فرصت شستشو داشت، ورنه آب بالایش قطع میشد و با بدن مملو از کف به سلول برمیگشت. در برخی سلول ها آیات قرآن نوشته شده است و در برخی دیگر یادگار. انس حقانی در این اتاق محبوس بود. د کور لخوا احوال نو دلته به پروت یو او بل زیاته جزا به موږ ته د لکه د نفس تنګي وه چې موږ به ډېر زړه تنګ شه، وړوکی اتاق و، همدا موږ جزا وه، موږ به یې باندې نه ویستلو یو. او بل مشکل زموږ زیات چې و د حمام مشکل و، لکه موږ ته به چې حمام پېښ شه یا به ضرورت شه، سهار به چې ورته وویلې عین یا سبا یا مازدیګر پورې به موږ ته د حمام هغه نه کوله چې موږ حمام وکړو، هلته ځکه ځای نشته په هغه کې. ابا که دوی طبیعت ته ویستو به کنه مازې به پاتې و. تقریبا دا هم زیات مشکل زموږ لپاره. د ما خپله تقریبا یو کال ټول تعذیب و، ډېر جیل ټول تعذیب و، خو یو کال د ما ډېر تعذیب په ده و چې د ما دا غږېدا ممکن د بندیان ملګري چې د ما څخه په قفس کې وو، د ما واقعیت چې زه ویم په هغه باندې یم خپله اعتراف وکړه چې یو کال د ما نه تحقیق کړی ده.
یو کال یې داسې تحقیق څه کړی ده مولوي صاحب محترمه چې ماښام تر سهاره پورې زه په یوه کلکه چوکۍ باندې کېنولی یم او پښې یې زولنې کړي بیا هلته قلف کړي دي او دی به راتلل د ما نه به تحقیق کوه او د خوب ته به یې نه پرېښولم. بیا به چې راغللمه نو بیا به سهار چې راغلم په ځان به نه پوهېدلم. دا هېڅ نه په ورځ استی خوب راته یو کال ما خوب نه ده کړی. امریکایی سر یک پنجره چپه مینداخت. تقریبا یکی به نام چی بود عجیب آبا از هلمند بود، از نیمروز بود، یک دو از لوگر بود، یک از شرق. امریکایی رضا دوستای از وار مایده کرد دی وقت چفه با سر از اون سر یک زندانی 5 نفر 6 نفر امریکایی میشیش با سر پایه و دوستا او سپورت کده بود، تعلیم داشت. چطور امریکایی ما شیشه از یار از شیشه از دست از یار رفت. امریکایی دوستاش مایده کرد، بالاخره سراش مایده شد. خوب الحمدلله تا مقاومت کرد، مثل دبرو این شکست خورد او ذلیل شد. در زندان مینویت افغانا بر ریاضیات تاریخ را کرد. په بګرام کې په د ازموش په وخت کې دوه محبس وو، یو کیسمن په نامه و یو د مین فلور په نامه. د کیسمن ځان ته خپل د تفریح ځای و، د مین فلور ځان ته د تفریح ځای و. خو دغه تفریح ته چې به وتلو دا به په 3 ورځې کې یا په 4 ورځې کې به د پنجرې د یوې پنجرې وار و، هغه به بیا استی هم به تفریح ته بول او هم به بیا فصل و دغو ته بول. جای د ملاقات هم داسې یو ځای کې و چې دغسې یو شیشه وه، یو کوټه جوړه کړې وه، هلته به یې د پښې په مځکه وتړلې، هلته به پښې به د یو خپله ولچاک وي، بیا به په مځکه تړلې وي. فقط لاس به د نمایش په خاطر او سترګې به یې د لوڅه کې، هلته به غوږونو ته هم شی اچول، سترګو ته هم، او داسې لاسونه به هم شاته تړل. بیا به سړی بول او هلته به چې کله به وتلې وې د کورنۍ ته به د دا نه وایي چې موږ لاس تړلي دي، دا به نه ورته ښایي. پښې به یې هلته په مځکه تړلې وې، هغه به هغو ته نه ښکارېدلې. داسې یوه شیشه وه، په هغو کې ملاقات و، پکه داسې د لاسپیکر هغه یې پکې بسته کړه وه چې هغه اواز به پکې وصل کېده. نو د ملاقات په دغه شکل کېدله. نو یو وخت کې د موږ مور راغلې وه، هغه ماته ډېره سخته صحنه وه چې مور ما ملاقات ته نه راپرېښوله، ځکه د موږ ورور هم کور کې شهید شوی و، ما وې دردېږي. بیا یو وخت کې ملاقات ته چې کله د موږ مور راغله، هغه بیچارهګۍ کور دردېدلې یم، په موږ پسې 2 کاله وروسته ما 4.5 کاله وخت تېر کړی، 2 کاله وروسته د ما ملاقات ته راغله، ما اجازه نه ورکوه. نو چې کله راغله دغه صحنه زه ډېر ودردوم چې د موږ مور کله ما ته وکتل، نو بیا یې په د لاس یې راچوه، غوښتل یې چې ما په غېږ کې واخلي او ومې نیسي. نو هغه په د شیشه باندې یې لاس ولګېده. نو داسې د افسوس کلمه یې وویله. نو دغه یو حالت چې د موږ مور ودردېده، دغه په ما باندې بد اثر وکړه. مطلب دا چې هلته شیشه وه، د ملاقات په که دغسې و، هغه نیم ساعت وخت یې وه د ملاقات، په دغه شیشه کې به ملاقات کېدله. نور داسې خبر تا نه شوه کې کړله، یې تهدیدولې وې، ګوره دلته کامرې دي، زیاتې خبرې به نه کړي، فقط پوښتنه به ځنې کړي او بس. من خودم تمام مجاهدین حس میکردم، دلتنگی نداشتیم. یعنی زمان زندان اینقدر سریع با ما تیر شد که ما نفهمیدیم چطور تیر شد. حتی در بعضی آوان من خودم خواست کردم که کاش که روز دراز می بود، این شب دراز می بود، به خاطر از اینکه اونجا یک پنجره می بود، 30 نفر 20 نفر با ما یک جای می بودن، تمامش درس می دادیم. من خودم اونجا باز تدریس می کردم، قرآن شریف و مشکات شریف و احادیث شریف و دیگه کتابای فقهی بود، اون رو تدریس می کردم. او هم شاگردای قضیات می‌دید که وقت درشان نمیرسید. من آرمان میکنم کاش که وقت دراز میکنم میتونستم رسیدگی با دروس خوب بکنم. این کتابخانه از طرف صلیب سرخ برای زندانیان فراهم شده بود. چې واقعیت درته ووایم، ما خپله دا فکر کوه چې 6 میاشتې د ما ملاقات ونه کړو. ما فکر کوه چې شهیدان دي،
او د دوی هغه نه وه. بیا وروسته مې ورور او مور خدای دې وبخي ملاقات راغله. او که درته ووایم چې د ما دومره تعذیبونه و چې د کور محبت ما نه ټول تللی و، چې زه مې د خپل اولاد څنګه به وي، د ما به مور څنګه وي، د ما به اولاد څنګه وي. دا په والله قسم درته کوم چې ما نه خپل د اولاد د دوی دغه تعذیبونو، د دوی د تکلیفونو، د دغه کړاوونو چې د ما سره کړي دي، هغه اولاد د ما نه ویر کړی و. ولی ملاقات اول که بود تقریبا 4 ماه بعد شد. قبلگاس ما آماده بود، آقای ما او همراه بچه کاکای ما آماده بود. ملاقات میج دو وقتی ما نام مرا گرفت، مرا برد و برای شما ملاقات آماده از خودیاتان. مرا چطور برد؟ یک شیشه بود، شیشه تقریبا یک چند 6-7 سولاق بود او پای من بسته بود، دستام من بسته بود، آقای مرا سفید بود. چطور گفت ولی که څنګه ما دینمی حالات نفهمیدم، ولی الحمدلله دیگه بچه کاکای ما گریه کرد. مرا گفت وای بالش ما چطور بال میشتم، دوستای ما این چیز زولانه بود، پایم زولانه بود، دستام ملچک بود او بغیر از این پایم ملچک بود، یک آیین بود، اونجا قل بود. بیخی شور خوردن نمیتونستم. این طرف ترجمانای پشتون بود، از آرام بود، ازبکم بود، عرب بود، این چند زبانا بود. یا کلگی مرا گفت و شور نخو. بالاخره پدرم بارش دین میشه سری از این خود مرا گرفت. موږ 4 میاشتې په یوه پنجره کې مې تېرې کړلې، هغه هم جزایي پنجره وله. 12 میاشتې مې په بله پنجره کې تېرې کړې، هغه هم جزایي وله. خو دا 12 میاشتې مې په دې پنجره کې تېرې کړلې، داسې دیوال ته مې دا یو بستره اچولی و. دغه 12 میاشتې والله کله دغه پنجرې سره له دغه یوې بسترې سره زه یا خواته تلم یا خواته په دې ناست وم. خو دا ما دا یقین تر هفتې مې هم کم زیات وخت نه راته معلومېدی، دونه اسانه تېر سو. یو کال مکمل زه دلته وم او په عین حال کې موږ خپله دا موږ له الله تعالی اجر غواړو، ذاتي که هر څونه یې هغه ستړی نه ده راته، خوشحاله وو. نور خلک به وو هغه به بیا په تکلیف کېدلو دغونه وخت کې. موږ ورته وایو د خلکو بې حرمتي کېږي، دلته ډېر ماشومان بندیان دي. موږ داسې ولیدل 12 کلن ماشوم د موږ یو نیازی وه، د خوست د موږ څخه بندي وه، د 12 کالو وه. نو دغه هغه به موږ ورته وایو چې ګوره دلته خو د انساني کراماتو لحاظ نه کېږي. داسې یو بندي موږ ولیدله، یقینا د کالي به د ځان نه ایستل غورځول به، بیا به د بندیانو کمپلې ورته نیولې وې، یعنې اعصاب یې خراب وو، عصبي تکلیف ورته پېښ وه، داسې بندیان وو. نو دغه ټول شکایات به موږ چې کړل چې هم غږ نه اورېده، نه څوک راتلل. یو وخت کې د اشرف غني مخکې د دې نه چې دلته انتخاب شي، دا د امریکانو یوه پروسه وه. دا ځکه یادوم چې امریکان دغه د اشرف غني انتخاب هم په امریکا کې کړی وه. مخکې دغونه دلته کرزی حاکم و، اشرف غني یو وخت کې راغی هلته یوه محبس ته راغی، په یوه پنجره کې خپل قومیان ورټول کړل او دا یې وویل چې که زه پادشاه شوم، زه کامیاب شوم، زه راغلم دلته، زه به خامخا د تاسو غم خورم. اشرف غني به هم د ما خبر اروي. هله یوه پنجرې ته اوله پنجره وه، په هغو کې کېناسته. موږ د پنجرې م یو قومي یې وه، د پکتیکا ولایت یې وروسته. نو هغه دا خبرې وعدې ورکړلې. نو وروسته د هغو نه نور هم تکلیف جوړ شو. موږ افغانان نه دي لیدل، افغانان نه راتلل هلته چې کوم په ځای کې مسؤلین وه به داسې تیز کې تېرېدل چې بیخي به د موږ خبرې ته غوږ نه نیوه، هر څه نارې و چیغې به مو باندې وکړي، څوک نه راتلل. زمانی که ما در زندان فکر کردیم 14 ماه را ما تیر کردیم در زندان. باز دم اواخر به ما یک روز در جریان تحقیق آمدن، گفتن در هفته آینده یک کسی بسیار که چند 4 نفر در وزارت دفاع آمریکاست، او برای تو میاد به دیدن تو، بسیار میخواد با تو ببینه و حرفای خودت بشنوه و حرفای خودم بر تو پیام بسیار مهم هم داره. گفتم درست. ما ایره به تفاوت فکر کردم. دوشنبه آینده بود باز روز آمد، خواستن مرا به تحقیق رفتیم. در اونجا باز دیدیم لازم یک جنرال کهنسال آمده و برخوردشان متفاوت بود. مثلا دیگر روزا می رفتیم پای ما بسته می بود، دستای ما در جای تحقیق، باز که تحقیق شروع میشد دستای ما رو واز میکرد. ولی همین روز بیرون هنوز پای ما رو واز کردن، دستای ما رو جایی که به تحقیق جور کرده بود، مثل تحقیق نبود، مثل بود که ضیافت باشه یک چیز باشه، تغییر داشت. باز که ما شیشتیم در اونجا، جنرال هم بودن، همراهشون صحبت کردیم. گفت ما بسیار متاسف هستیم که همراه ما بندی هستیم، میخوایم تو را رها بدیم ولی با شرایط. من گفتم شرایط شما چی است؟ اول گفت میخوایم تو همراه ما همکار باشی، همکاری بکن. ما بسیار دقیق گفتم شما میخواین که ما جاسوسی کنم همراه شما، علیه کشور خاک خودم همراه شما همکاری بکنم؟ حرف جاسوسی رو که شنیدن ترجمان که بسیار حساس شد، نه تو نمیخوایم. ما میخوایم که این ماموریتی که ما بر افغانستان به خاطر آبادی افغانستان کار میکنیم، به این راست هم باید ما همکاری توجیه کرد. حرف من اصلا
همکاری نمیکنم شما را. شما کتی بلچه و کلنگ در افغانستان نامدین که افغانستان آباد بسازید. شما کتی راکت و توپ و تانگ آمدین که ما هم در زندان انداختین. شما به خاطر آبادی نیستین، باید شما ترک کنید افغانستان. این هدف ما. باز خلال حرفای خود گفت خب ایره که قبول ندارین شما، میخوام شما را رها بتیم از طریق وقت کمیسیون صلح داشتن ریاست صبغت الله مجددی، از اون طریق برین شما یک جاشین به نظام. من گفتم شما میخواین که من تسلیم شم این زندان، چرا باز قبول کردن، چرا مخالفت کنم که تسلیم شم؟ من هرگز تسلیم نمیشم. باز فهمیدن که گپ هم اساس است، خط میکشیدن. سوم گفتن میخوایم به شما یک چوکی بدیم در نظام، هر جایی که تو میخوای، هر چوکی که تو پیشنهاد بکنی. وقت کرزای رئیس جمهور گفت ما سر کرزای میقبولانیم که موجه برای خودت در ولایت خود میخوای، کابل میخوای. ما گفتم ما در حالت اصلا چوکی نمیخوایم که شما در افغانستان مسلح باشید. شما اگر نباشین باز تصمیم میگیریم که چه خاک از ما است. محل ملاقات زندانیان با اقاربشان. ملاقات زندانیان با اقاربشان در سخت‌ترین شرایط مهیا میشد، آن هم از پشت شیشه و فقط برای چند دقیقه. فراق فرزندان درد جانگداز برای زندانیان بود و همواره میسوختند و میسوختند. دریم زمینو بندیانو نن راغلمه چې د باګرام زندان وګورم. دا دوه زمینو ځان سره راوستلي وو، یو نو راغلی نو دغه ځایونه مې وکتل. د دوی د سکنجو لپاره، د ظلم لپاره، د مسلمانانو د تکلیف لپاره دا ځایونه جوړ کړي وو. نو دغه ځای ته راغلي دا ځایونه وګورم. د دوی ډېر دا کار وکنه چې د موږ سپورت په نامه باندې به ایستلي وو. هغه سپورت نه و، ظلم و. هغه به داسې ایستلي چې تلاشي به یې کوله، چې د هغه به ایستلي به هم تلاشي یې کوله. حتی د تاسو مخکې د موږ د فرضو ته به لاس راوړ، داسې تلاشي یې کوله. په دغو به موږ جنجالونه ورسکل، جنجالو به ورساخته وو. بیا به د باندې وایستلو، بیا به یې وایي توشک او کمبله چې راکړې وه یو 3-4 به یې وایستلې او 3-4 به د یو د بل د ځایونو خواته اچولې وې چې دغه بندیان جنجال سره پرې وکړه، دوی غوغا پرې وکړه، د خپل کټ کې جنګونه سره وکړه، مخالفتونه یې پیدا شي. خو الله جل جلاله داسې یو غټ رحمت و، کوم ملګري چې هلته بندیان وو هغه مجاهدین وو، هغه عقیدوي خلک وو، هغه چې د یوه ملګري توشکه به یې وړله بلستنه بل ته به یې ورکړله. هغه د دې پلان دغه هم ناکامه شو، ځکه کار یې ور نکړ. در اخیر ملاقات ما یک ریزه بچه ما به نام رفیع الله، یه پیر تو پیر ملاقاتش میگه روی به روی. وقتی که تقریبا نمیگم 18 انچی ما بود ملاقات، اگه 17 بود والله اعلم، خیلی وقت دیر شده دیگه. یه روی به روی گوشتکای ما آماده بود او همراه ریزه بچه ما. کدام وقت مرا میگرفت رفیع الله خیلی خرد بود، برای از ما که کلچه میوردم تقریبا 1 ساله بود، کم زیاد بود این وقت. این کلان شده بود. ایش طرح ما در وقت ملاقات ما این ملاقات کردم قدی خانه وانده خود، قدی اقربای خود. بالاخره وقتی که ترجمان ما مرا گفت دیگه تو رو میبریم، دوستای مرا سولانه کرد و انداخت او د پایام چک انداخت. مرا امریکا پس از این دوستا گرفت. این بچه ما از این کرته ما سرخ کرته بود او سرخ این چی بود جمپر ما بود، از این مرا قایم گرفت و آقا کجا میری؟ من قدت میرم. نیم وقت دیگه من نفهمیدم، گریه می که زیاد میچخ میزد. این ترجمانا یا افغانا بودی هم گریه کرد. وقتی که امریکای مرا این میت برد دنیمی جای ملاقات غال مغال شروع شد. بعد از اون مفز دور خوردم، برای اشتکای خود برای رفیع الله گفتم ملی بچه از درزم بده لاندش بو که درزم. اونم تقدیرات الهی بود تقریبا نمیدان میک یک نیم آباد ما برای شد. بعد از په یو روژه ماتې په یو روژه کې هغه کړې د هغه مې یوه ډېره دردمنه وه. یو روژه ماته موږ په اسپرې باندې مات کا، ګاز اسپرې د یو قسم اسپرې جوړه کړې وه. کله به چې بندیانو څه سرغړونه وکړه د قرآن به حرمتي به وشوه، دی به مظاهره که احتجاج بکا یا به یو بندي تکلیف و احتجاج بکا، دی به بیا هغه اسپرې استعمالوله. داسې یو قسم شی جوړ کړي و، د سړي ساه به بنده شوه، سترګې به سولې، مخ به سوله او زکام به شو، اوښکې به ځنې تلې. دغه اسپرې د روژه ماتې په وخت کې په موږ باندې په 3م بلاک کې هلې 3م بلاک و په هغو کې ورباندې استعمال که. نو روژه ماته نه کته د بلې روژه ماتې پورې موږ دغسې نه پړشمای کړی نه روژه دغسې وایستلو په یخ ځای کې بیرون ته وایستلو، بیا یې د شپه دغسې ورباندې تېره کړله. مادرم اومد ملاقات ما آمد. باز ما بیرون اسکر گفتم که دستای مرا باز کنی و پای مرا باز، پای من زولانه داشت، زولانه رو باز کن.
باز او گفت اجازه میگیریم، عسکر گفت اجازه میگیریم. رفتم تلاش کردم تا وقت ملاقات که میرسید اجازه گرفته نشد، موافق نشدن. باز ما که چطور رفتم در اتاق که مادرم ششته بود، ما گفتم بار اول بشانم. اول ما گفتم درون میرم میشینم تا مادرم یکی زولانه را نبینن، اثر میکنه سر مادر. او طور هم نکردن. اول شرطی بود که اول باید وابیان بشینن و ما برم. در اتاق برای زنان تهیه شده بود، مادرم آمده و ششته بود که چند دوست دیگری. باز ما که چطور رفتم داخل اتاق شدم، کوشش کردم که توجه مادرم از گویم جلب کنم. خنده کردم که کجا آمدی؟ توجه جلب کنم. اونجا که چطور از دروازه داخل شدم اونجا ششتم زود که زولانه معلوم نشد. تلاش کردم تنبانم هم دراز باشه. زود ششتم اونجا. یارو شما پیش بینم اینجا. همین موافق شده بودم تا آخر نفهمیدم مادرم که نور پای ما زولانه است. میشه برام در دوار گذاشت. په دې جرم یې نیولي وو چې تا پلار مجاهد ده، موږ سره جنګ کوي، جهاد کوي، بس زمن مې بندیانو. لوڅ لغړی درولی یم د ډاکټر په نامه باندې چې ورته وایم چې د خدای نه وډار خدای خو تاسې نه پېژني، لږ غیرت خو به لرئ، دوره پرده خو راکړه. پرده یې هم نه راکولی چې د ډاکټر تا معاینه کوي. لوڅ لغړی یم دغسې درولی یم. ډاکټر ورته راوست هر څه چې معاینات تر باندې کوه، بس هغې جامې ماته راکړي. هغه زه ډېر ځورولی یم چې دا بیخي په حیواناتو کې هم څوک دغسې هغه نه کوي، بې غیرتي. نو هغه خپل هغه د ما هغه زړه مې هر وخت چې په زړه شي زړه مې درد کوي. چې د بندیان نه به کله تحقیق کړل، د بندیان تحقیق په جریان کې د یو بندي نه تحقیق کړل، د خوست و ګمان کومه بندي بیا د دسه هغه نیولی وه، راکېټ یې ورسره نیولی وه ګمان کوم. بیا د بندي ته یې ویل چې تا د هغه کې ورته ښودلی وه چې تاسو هم دا هغه نیولی دی، د راکېټ هم درسره نیولی دی، دا راکېټ دی. ده ورته ویل چې دا راکېټ نه دی، دا لوداڼه دغه په بام باندې چې یږدي د هغه شی دی، راکېټ نه دی. دا د کومه ضرور یې ده؟ دا مې د بازار نه وی چې دا هغه ولې پکې چولی دی، د راکېټ بند یې ښوده. وی چې دا ما د بازار نه راوړله، کالي ډېر ورسره نه شوی مې راوړلی، چې مې دا بند پکې واچوه، په غاړه کې مې واچوله. نو د بندیانو به دا یوه جالب هم کړله داسې یو هغه. بله، باز راهایی ما از بگرام خب تحویل داده شدیم به اداره کابل، در پلیچرخی آمدیم. در وجه باز پروسه محکمه آمد. در وجه باز یک چیزی که ما اونجا شناخته شده بودم در دوسیه و هر چیزی خود، اینجا باز تمام دوسیه خود تغییر دادم. ما گفتم چیزا رو که ادعا دارن نادرست است. او زمان هم تایید میکرد، یک همکار ما در بیرون به نام اسم کار میکرد، او باز هم حالت رو تغییر داد. و یکی دیگه یک سالنوال ما بسیار همکار بود، او ورق سفید آورد، گفت هر چیزی که خود بگی من نوشته میکنم، هیچ چیزی از خود نوشته نمیکنم. دوسیه آمریکا رو اون طرف ما گفت ما میفهمیم که بسیار با زندانی ظلم صورت گرفته و وحشت شده و اعترافاتی به زور شده. این دوسیه آنها را اصلا کنار گذاشت، گفت ما نو دوسیه میسازیم. او زمان دیگه ما چیزی که خواستیم گفتم و نوشته کردم، به اساس همون محکمه فیصله رهایی ما کردن و 3 محکمه خود تطبیق شد. 13-14 ماه اونجا من زندانی بودم، ولی موضوع دوسیه تغییر کرد. یعنی زه چې د زندان ته کله راغلم دا حالات مې بیخي بل رقم شو. نو همدا اوس مې ډېر خفه یم. په دې خفه یم چې دې کفارو د مسلمانانو لپاره څومره سخت ځایونه جوړ کړي او جالونه یې جوړ کړي دي. یو نفري اتاقونه مې ولیدل چې همغلته به پکې بندیان اوسېدل، نو تشناب ته به هم همغلته تلل، پکې تلاوت به هم همغلته پکې کاوه. یوه کمپله او یو وړکی اتاق چې یو کس پکې ځایږي
نو هماغلته دوی وخت پکې تېراوه. بیخي د ما د عقیده نه وه چې زه هغه خپل تحقیقات ته وګورم، د ما نه چې پوښتنې کړلې، د ما نه چې معلومات کړل او د ما نه دوی آرزو درلوده، هېڅ د ما د نیت نه وه چې ما به خوشي کړم. خو د الله رحم و، پوه نه شوم. مجاهدینو به چې کله راخلاص شو زندان نه، بیا به موږ ورسره ملاقاتونه وکول، پوښتنې به مې ترېنه کولې. نو داسې قصې موږ ته مجاهدینو کړي دي چې موږ یې ویلی نه شو. لکه دوی به چې کوم وحشت مجاهدینو سره کوو، امریکایانو، فرانسیانو، دغه کوم کفار چې د افغانستان ته راغلي، لکه زندان ملګرو به دا قصې کولې چې موږ ته داسې برق به دوی رڼا کړه که نه چې دا رڼا د دې رڼا له زر به د موږ په سترګو ولګېد، موږ فکر کوو چې د موږ مغزو نه دا رڼا ووتله. نو بیا به یو څه خبرې کولې چې موږ نه به یې کالي وویستلو، موږ سره به یې داسې وحشت ظلمونه کول. دا د ویلو نه دي. د شپې په 12 بجو باندې جزایي کو، یعنې څه هغه یې وکړو، بیا یې ویستلو داسې یو میدان ته، د سپورت میدان ته. هلته به چې کله ویستو بیا به د توپ سرې ته ورکوه، د فوټبال توپ د هغو بیا هوا ویستله. یعنې دا هم یو تکلیف و، دغسې توپ یې سرې ته نه ورکوه چې پرې راحت شي، هوا به پرې ویسته بیا به ور. نو د توپ میدان ته یې ویستلو، د شپې تقریبا ټوله شپه یې بیرون را باندې تېره کړه. دلته یو امریکایي برسېره ناست و، د هغه نه سګرېټ ولوېدله، سګرېټ یې ته اور بل کړی و، کار ته ځینې ولوېده دغه میدان ته. بیا د موږ سره یو د خوست یو بندي و، هغه راواخیستله دا سګرېټ، سګرېټ راواخیسته، ست یې کش کړه. امریکایانو چې ولید ډېر حیران شول چې دا سګرېټ یې د کومه کا په دې ځای کې سره دی چې موږ دومره هغه بندیزونه او هغه پیلګولي چې دا د کومه شو. د بندي یې وغوښته چې ته راوړه دا سګرېټ د کومه کا. موږ ورته وایو چې دا الله راکړه. نو سیده بندي ورته وایي چې دا الله راکړه، چې د کومې خای دا کوي چې د اسمانه یې راوغورځوي، چې د بل چا کوي چې ته اور بل کړی یې راکړه، ته اور بل و بس راوغورځوه. و او انگیزه‌ای که در بین مجاهدین به خاطر آزادی کشور و نظام اسلامی وجود داشت، ما متيقن بودم که کشور پس آزاد میشه و اشغالگرا حوصله‌شان به پایان میرسه و تاب آورده نمیتونه. درست است، مردم به شهادت خواد رساندن، مردم زجر خواد دادن، زندان‌ها را پرخواد کردن از افغان‌ها، ولی اراده مردم شکستانده نمیتونه، چون اراده مردم و اما جهادی که پیش میره به انگیزه ایمان استوار بودن و ایمان ما شما تجربه داره، مسلمان هستی در مقابل هیچ چیز شکست نمیخوره الحمدلله. کفش‌ها و لباس‌های مندرس از زندانیان به جا مانده است. سرانجام روز فتح فرا رسید و تمام درها برای زندانیان گشوده شد. اکنون مجاهدین امارت اسلامی از زندان خالی شده محافظت می کنند، جایی که ارتش آمریکا هزاران نفر را بیگناه و بیدلیل در بند کرده بود. دیگر از قفل و زولانه، از توهین و تحقیر و ضرب و شتم خبری نیست.